کوم چې ویشتنځای یا پیچ ورته وایي هغې باندې هم دومره تمرکز نه وي چې یاره دا ما دومره سپورټ راکوي. زه اول السلام علیکم ګرانو دوستانو. فضل حق فاروقي د BBC سره تازه مرکه کړې ده. فضل حق فاروقي د خپل تیر ژوند او د کرکټ په اړه باندې هم معلومات ورکړي دي او په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. د ده د خبرو مهم ټکي مرخص دي په دې ویډیو کې مې درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. فضل حق فاروقي وایي زما ارمان دی چې د نړۍ په غوره توپ اچوونکو کې وشمېرل سم. فضل حق فاروقي د استرالیا پیچونو او ویشتنځایونو ته په کتو وایي زه تر ډېره پیچ ته نه ګورم بلکې له خپلو وړتیاوو ګټه پورته کوم. که چیرې پیچ را سره مرسته کوي نو دا به زما لپاره اضافي ښه خبر وي. د استرالیا پیچونه هم ښه دي او بونډرۍ هم غټې دي نو هڅه به کوو چې ښې لوبې وکړو. هغه په IPL کې د لوبېدو او تجربې په اړه وایي په داسې یو لیګ کې لوبېدل چې هلته د نړۍ غوره کرکټران